چې د رمضان میاشت راشي نو زمونږ په پاکستان کې په ټول ملک کې اختلاف وي. څوک وایي روژه د افغانستان سره کوو، څوک وایي د سعودي عرب سره کوو، څوک وایي د مسجد قاسم علي خان سره کوو، او څوک وایي چې د کراچۍ او د لاهور د هلال کمیټې سره کوو، یعنی سرکاري طور باندې کوو، حکومت سره کوو. دا اختلافات په روژه کې وي او دا په اختر کې وي. نو هر کال دی باندې مونږ وضاحت کوو چې زمونږ شریعت دی باره کې څه وایي. نو دا یو ضروري خبره ده. د نبی علیه السلام مبارک حدیث مبارک دی چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، تاسو د روژې د میاشتې په لیدلو سره روژه نیسئ او د میاشتې په لیدلو سره کوجه کوئ او اختر کوئ. خو لرؤیته راغلی دی چې میاشت ولیدلی شي. داسې نه دی ویلي چې لرؤیتکم چې تاسو هر کس میاشت ووینئ نو هله به روژه نیسئ. نه، بس چې میاشت ښکاره شي، که هر ځای کې ښکاره شو روژه به نیسي. اوس دا حدیث دلیل ګرځولی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب د فقه حنفي معتبر کتابونه چې هغې ته ظاهر الروایت کتابونه وایي، مضبوط مذهب چې مبسوط دی، جامع الصغیر دی، جامع الکبیر دی، زیادات دی، سیر صغیر دی، سیر کبیر دی. د شپږو کتابونو دا خبره لیکلې ده چې د دنیا په یو سر کې په یو طرف کې میاشت ولیدلی شوه او د دنیا بل طرف ته په مضبوطې طریقې سره خبر ورسېده، نو دی به روژه کوي. اوس مضبوطه طریقه کومه ده چې ورسي؟ یو دا چې ګواهي وشي، ګواهان پیش شي چې پلانکي ملک کې میاشت ولیدلی شو، یا دا چې د شهادت علی الشهادتی د گواهانو د پاسه گواهی، الته گواهانو قاضي ته پیش شو په بل ملک کې چې مونږ میاشت ولیدله، او دغه گواهی نورو خلکو واورېدله، هغې بیا خلکو ته وایي چې مونږ واورېدل چې قاضي د گواهی قبوله کړه او اعلان یې وکړو. دې ته وایي شهادت علی الشهادت، یعنی د گواهۍ د پاسه گواهی. بل شهادت علی القضا ورته وایي، هغه دا دی چې د قاضي فیصلې باندې څوک ګواهي وکړي چې پلانکي ملک د قاضي عدالت او حاکم دا فیصله وکړه چې دلته به اختر یا به روژه په دیم کې. بل استفادة الخبر، مشهور خبر چې خبر خور شي، داسې خبر خور شي چې دروغ پکې نی چې پلانکي ملک کې میاشت ولیدلی شوه او هلته روژه ده، نو چې دا خبره تاسو ته راورسېده نو روژه به نیسئ. دا څلور مضبوطې طریقې دي د خبر را رسېدلو. اوس داسې زمانه ده چې د الکترانیک میډیا دور دی، نو په سیکنډ کې د دنیا د یو سر نه بل سر ته خبر را رسي. نو اوس د دنیا په هر ګوټ کې چې میاشت ولیدلی شوه په صحیح طریقې سره او ګواهۍ سره ولیدلی شوه او ګواهان د هغه ځای قاضي او حاکم قبول کړل او اعلان یې وکړه چې روژه کې اختر کې او مونږ ته راورسېدل په دغه څلورو طریقو کې په یو طریقه باندې، نو مونږ باندې روژه نیول لازم دي. دا زمونږ د فقه حنفي خبره ده، او دا یوازې د فقه حنفي نه ده، ګورئ د بل مذهب د امام احمد رحمت الله علیه د مذهب هم عمده خبره ده، د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب هم عمده خبره ده، او د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب کې یو قول دا دی چې کیب او یو کې دا دی چې نه به کې. نو د دریو مذهبونو قوي خبره دا ده چې د دنیا یو سر کې میاشت ولیدلی شي او بل ته خبر راورسي نو اختر روژه به ورسره کوي. اوس دا ټیمونه چې کم او زیاتي، لکه سعودي عرب زمونږ نه 2 ګنټې وروستو دي، افغانستان زمونږ نه نیمه ګنټه وروستو دي. د دې مطلب دا دی چې هلته نور زمونږ نه 2 ګنټې وروستو راخیږي په سعودي عرب کې، په افغانستان کې نیمه ګنټه وروستو راخیږي نور. دې ته وایي اختلاف د مطالعو، اختلاف بدلیدلو ته وایي. مطالع جمع د مطلع ده، د نور او سپوږمۍ د راختلو ځای ته ویلې کېږي، ټیم ته ویلې کېږي. نو کمی او زیاتې په دې کې چې کوم راځي دا شته. د یو ملک په بل ملک سره ګنټه فرق وي، د چا به 2 ګنټې، د چا به 5 ګنټې. خو شریعت کې په اختر او روژه کې دې له شریعت کې اعتبار نشته.
لا عبرة الاختلاف المطالع زمون د فقه حنفي مشهور عبارت دی چې متون او ظاهر روایت ذکر کړی دی چې اختلاف د مطالع له اعتبار نشته په اختر او روزه کې. مطلب د دې دا دی چې سپوږمۍ خو یوه سپوږمۍ ده که نه سعودي کې جدا ده او پاکستان کې جدا ده او افغانستان کې جدا ده، نه یو سپوږمۍ ده. نورم یو دی خو دومره وي چې اوس فرض کا زه تا ته ووایم پاکستان کې نیمه ګنټه مخکې نور پرېوته او د سپوږمۍ چې کوم راختلي وي د هغې عمر کمي، نو هغه په د نور په سوروالي کې چې دا نور پریوځي او هغې سره پس کم سوروالي هغې کې نه ښکاري، ځکه عمر یې کمي واضحه نه ښکاري. افغانستان کې چې زمونږ نه نیمه ګنټه پس دا نور پریوځي نو د سپوږمۍ عمر نیمه ګنټه زیات شوي نو هغه غټه شوي وي نو واضحه شوي وي نو هلته ښکاره شي. او بیا چې په سعودي عرب کې دا پریوځي نور پریوځي نو هلته عمر لږ نورم زیات شوي نو هلته نورم واضحه ښکاره شي. نو دې وجې نه یوه سپوږمۍ ده او دغه زمونږ د مذهب خبره ده چې دې څیز د اعتبار نشته. اوس بعضې خلک پکې دا وایي ولې دا خو مونځ بیا ولې د هغه نه مخکې کیو. نه، دا د قمقلو خلکو کار چې په دین کې عقل چلی. مونږ وایو چې دا څیز خو شته چې مخکې وروستو ټیمونه شته، خو شریعت په اختر روژه کې دې له اعتبار نه ورکوي، دې له اعتبار نه ورکوي. نو دې وجې نه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د نن نه تقریبا څه کم 1400 کاله مخکې تېر شوي دي. هغه ټیم کې نه ساینس و نه ټیکنالوجي وه نه پرنټ میډیا و نه الکترانیک میډیا و هېڅ هم نه. هغه ټیم کې هغه دا خبره د دې حدیث نه راایستې ده چې صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته، د میاشتې په لیدلو سره تاسو اختر کوئ، د میاشتې په لیدلو سره روژه نیسئ. داسې نه دي ویلي دي حدیث کې چې نه تاسو خامخا پاکستان کې به ښکاري نو بیا به هله روژه نیسئ، نه چې هغه ښکاره شي چې په دنیا کې چا مو لیدله. هغه دې نه دا مسله راایستې ده چې مشرق او مغرب کې په هر ځای کې میاشت ولیدلی شو په دغه څلورو طریقو سره چې ما کوم ذکر کړل. په دې څلورو طریقو کې په یو طریقې سره یو ملک ته صحیح خبر راغی چې هلته میاشت ولیدلی شوه نو دی به اختر روژه کوي. اوس دا خبره دې دپاره کړې دا د هغه لوی کرامت هم دی چې هغه ته الله دا پویه ورکړې وه چې وروستو به داسې وخت را روان چې په ټوله دنیا کې یو اختر او روژه کیدی شي. او د مسلمانانو د اتفاق دپاره هم دا ضروري دي او د دې بله سلار هم نشته، ځکه زموږ د پاکستان هلال کمیټي چې کوم ده هغه معتبره نه ده. ولې نه ده؟ ځکه چې هغوی تعصب کوي. زموږ د پښتنو ګواهي خو د سره قبلوي نه، حالانکه شریعت کې دا نشته چې ته به صرف د 3 صوبو ګواهي قبلې او د یو به نه قبلې، نه بس چې مسلمانی قابل د ګواهي قبلې به نو یو خو هغه معتبره نه، مجروحه ده، اعتبار ولا نشته، د شریعت برابره نه ده. بله دا ده چې مخصوص ټیمه پورې هغه ناست دي، بس خپل طبیعت وي هغې پورې ناست دي. بله خبره دا ده چې خلکو ته ترغیب هم نه ورکوي چې میاشت وګورئ، په خپل اسخا بیکاره دوربینونه نیولي هغې ته ګوري، بس که دې ته ښکاره شوه خو ښکاره شوه، نور که ټول ملک لیدلي د دې په اعتبار نه وي. نو د هغوی یو عجیبه قانون دی، هغې دا وایي چې نه دا میاشت کله ټول ملک کې ړندو ته هم ښکاره شوه نو هله به بیا اختر او روژه کوو، حالانکې شریعت کې دا نشته. که چېرې دې له اعتبارو شریعت کې نو بیا د یو کس په وینا باندې ولې روژه کي؟ حالانکې وګورئ د یو کس په وینا باندې چې کله هغه صحیح وي او قابل د ګواهۍ وي او هغه ګواهي وکړي چې ما بېګا میاشت لیدلې ده، قاضي د ده ګواهي هم قبلولی شو، په ټول ملک کې د روژې اعلان کولی شي چې زما فرضي روژه ده. دا دومره یو اهمه فریضه ده دا روژه، خلکو دې ټوکې جوړې کړي دي. زموږ ملک کې 3 قسمه اخترونه او 3 قسمه روژې وي. مونږ یې د سعودي عرب سره کوو یا د نور یو افغانستان سره هم کله کوو، او نورې چې کوم دي نو د صوبه سرحد سره کوي، دلته جدا مسجد قاسم الله خان کې وي او نورې سرکاري کوي. د شریعت نه او د مذهب نه یو نخره جوړه کړي. حالانکې دی وایي
وینه زمونږ او د سعودي عرب خو دا دومره ګنټو فرق دی. ما تا ته ووایي چې په شریعت کې او بالخصوص په فقه حنفي کې د بلاد قریبه کې اختلاف د مطالعو له اعتبار نشته. بلاد قریبه څه ته وایي؟ نږدې خاریې، لکه چې ګنټه 2 3 4 5 فرق دی، دې ته بلاد قریبه وایي، نږدې ملکونه. او کوم چې بلاد بعیده وي چې د شپې او د ورځې فرق وي، 12 ګنټې فرق وي، لکه مونږ او انګلینډ شو یا امریکا شوه، زمونږ او د هغې 10 او 12 ګنټې فرق دی. چې دلته شپه وي نو هلته ورځ وي، چې هلته ورځ وي نو دلته شپه وي. اوس که دومره لرې ملکونه وي، زمونږ فقه حنفي هم بیا دا وایي چې او بیا اختلاف د مطالعو له اعتبار کولی شي. یعنې بیا داسې کیدی شي چې هلته د اختر وي دلته دې نه وي، هلته د روژه وي دلته دې نه وي، ځکه د شپې او د ورځې فرق. لکه دلته د میاشت ښکاره شي شپه دي وي او سبا به ورځې خلک به روژه ونیسي، او هلته به په هغه ټیم کې ورځ وي نو د ورځې خو هلته میاشت نه ښکاري، نو هلته به شپې له ښکاري، نو هغې کې دا فرق کولی شي. هغه شریعت دا مني چې او د شپې او د ورځې فرق نو بیا صحیح ده، دا کولی شي. اختلاف د مطالعو له بې اعتبار شته. بیا که اختر روژه بدله شي خیر دی، خو چې کله د شپې او د ورځې فرق نی، کم فرق وي، ګنټه وي، 2 ګنټې وي، 3 ګنټې وي، 5 ګنټې وي، دې اختلاف د مطالعو له زموږ ظاهر مذهب کې او د امام شافعي، د امام احمد او د امام مالک رحمت الله علیه د دریو مذهبونو کې اعتبار نشته. ګنټه 2 3 فرق دی وي خیر دی، اختر روژه به یو کېږي. خو زاریان یم چې دا کوم په دغه کې ناست دي، دا هلال کمیټې کې او د وزیر اعلی برابر او وزیر اعظم برابر مراعات خوري او ګاډي او تنخواګانې دغه آرام خوري، دی خو د سره دې دپاره هېڅ کوشش ونه کړو. په صوبه سرحد کې دي، په پېښور کې میاشت ښکاري او په کراچۍ کې دې نه ښکاري. خوا کې ملک په افغانستان کې چې نیمه ګنټه زمونږ او د هغې فرق دی، هلته د میاشت ښکاري او په پېښور کې دې بیا نه ښکاري. خو چې کله طبیعت وي نو بیا پېښور کې هم ښکاري او بیا په اسلام آباد کې نه ښکاري. نو دی داسې یو نخره جوړه کړې ده د شریعت نه، د خلکو باندې فرض روژې خرابې کړي. نو ګوره د دې اختلاف په دې دور کې د دې اتفاق صرف یوه لاره ده چې د دنیا په هر ملک کې په صحیح طریقې سره میاشت ولیدلی شو. زمونږ او د هغې د شپې او د ورځې یعنې 12 ګنټې یا 10 ګنټې فرق نه، د دې نه کم فرق وي. نو پکار دا دی چې دوی دلته پاکستان کې اعلان کوي د سره د هلال کمیټې ختمه کړي، دا دومره بچت بم قومي خزانې ته وشي، اربونو روپۍ کرورونه په دې خرچ کوي. دا دې ټول لري کې بس یو کس دې مقرر کړي چې هغه صرف دا معلومات کړي چې د دنیا په کم داسې یو ملک کې چې زمونږ او د هغې د 10 ګنټو نه کم فرق دی، په هغې کې کم ځای کې صحیح طریقې سره میاشت لیدلې شوې ده چې لیدلې شوي اختر او روژه دې کوي. ټول ملک کې به اتفاق یو اختر او یو روژه به وي. زمونږ خو 15-20 کاله وشو چې مونږ یې سعودي عرب سره کوو، خو چې کله سعودي عرب هم خطا شي نو مونږ یې بل ملک سره هم کوو. تاسو د دې ګواه چې مونږ د سعودي نه مخکې کړي، مونږ د سعودي مقلدین نه یو. مونږ د میاشتې پسې ځو، که میاشت یو مسلمان ملک کې ارزه کې ښکاره شوه په صحیح طریقې سره او اعتبار وله علماو ورکه، ځکه د عالمان خو یوازې پاکستان کې نه دي، یوازې زه خو نیم ټوله دنیا کې عالمان دي. یو ملک کې ولیدلی شي خو نور ملکونه وله اعتبار نه ورکوي، نو هغې له مونږ هم اعتبار نه ورکوي. او چې نه یو ملک کې ولیږلی شو ډېر ملکونه وله اعتبار ورکړي، هلته علما دي هغې ومني او هغې ملکونو کې د هغې په وجه باندې د اختر روژې اعلان وکړي، نو مونږ یې ورسره کوو. مقصد هم پکې نور څه نه دی، مونږ نه اوټ غواړو نه سیاسي و چې ځان له ډله ډېر کړو. مقصد هم صرف دا دی چې د خلکو روژې ګډې وډې نه شي، د خلکو اخترونه ګډ وډ نه شي. نو دې وجې نه په دې بنیاد باندې را روان د چهارشنبې او د زیارت دا 2 ورځې د روژې دي. یا به د چهارشنبې په ورځې که میاشت د 9 وه، که میاشت د 9 وه او میاشت ښکاره شوه، زموږ ملک کې خو 2 ورځې پس ښکاري، د ملک خبره نه کوو. که بل ځای کې چېرته نورو ملکونو کې صحیح ښکاره شوه، د چهارشنبې په ورځ باندې به بیا روژه وي که میاشت د 9 وه، او که میاشت د 13 وه او د چهارشنبې په شپه باندې ښکاره نه شوه، نو د زیارت په ورځ یقیني روژه ده او فرضي. د زیارت په ورځ یقیني او فرضي روژه ده. بس دا یاد ساتئ چې زیارت نه خو خطا نه ده، خو چهارشنبه کې شک دی. خو کلنډر چې مونږ ګورو اسلامي کلنډر هغې کې دا میاشت د 13 ده، خو مونږ خو کلنډر پسې نه ځو، مونږ خو میاشت پسې ځو. اکثر داسې وي چې په کلنډر کې د 13 وي خو چې میاشت ولیدلی شي نو مونږ بیا میاشت پسې ځو، ځکه نبي علیه السلام مبارک د کلنډر تابعدارۍ حکم نه دی کړی، د میاشتو د لیدلو حکم یې کړی چې میاشت ولیدلی شي، بس هر ځای کې چې ولیدلی شي. نو دې وجې نه که یو معتمد ملک کې په معتمدې طریقې سره میاشت ولیدلی شو خبر راورسېده،
او خلکو ولا اعتبار ورکه زما دې ټکو ته به فکر کوئ چې نورو ملکونو ولا اعتبار ورکه نو بیا به د چهارشنبې په ورځ ړومبی روژې او که نه ونه لیدلی شوه یا داسې ملک کې ولیدلی شوه چې چا ولا اعتبار ورنه که نو بیا به د زیارت په ورځ باندې یقیني روژې نو د زیارت یقیني فرضي روژه ده دا خو به یاد ساتي او د چهارشنبې هغې کې شک دی ښه په دې باندې پوه شوئ که